د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح وایي روان کال کې له دوی سره ثبت 151 داخلي او خارجي مؤسساتو 122 بېلابېلې پروژې پلي کړي چې شاوخوا 154 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی او سلګونه زره هیوادوالې له ګټې برخمن شوي دي. په 1402 کال کې 122 مختلفو سکتورونو سره پروژې تطبیق شوي دي چې د دې پروژو څه نهایي شوي دي څه برخه او په یو څه تعداد کې اوس هم په جریان کې دي او د تطبیق په حال کې دي. مولوي عطاالرحمن فاتح وایي اوس مهال له مؤسسات سره د دوی ښه همغږي شته او تر اوسه له بهرنیو او کورنیو مؤسسات سره د دوی 12 د همغږۍ ناستې شوي چې مثبتې پایلې یې لرلې. چې په 1402 کال کې 12 غونډې هغه دایرې شوي او نهایي شوي او په دغه غونډو کې ډېرې ښې پرېکړې او فیصلې شوي چې د ولس او د نظام د بهبود او د پرمختګ دپاره هغه شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ګل احمد وایي خوښ دی چې د بېلابېلو مؤسساتو لخوا دوی سره مرستې کیږي او ټینګار کوي چې دغه مرستې دې لا زیاتې شي. او د مؤسساتو نه خوشحاله یې موږ چې موږ سره مرسته کوي خو دا مرستې باید زیاتې کړي دا موږ سره بسنه نه کوي. باید یاده شي چې اوس مهال بېلابېل کورني او بهرني مؤسسات د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې د روغتیا بیا رغونې کرنې او یو شمېر نورو برخو کې په فعالیت بوخت دي.